د ژوند او مرګ واکمن له موږ څخه د اجل نیټې پټې ساتلي دي. څوک پوهیږي چې کال دا وخت به په روژه کې ژوندي یو او که نه؟ په دنیا کې به هیڅوک داسې پیدا نشي چې موږ ته زموږ د بقا ضمانت راکړي. روژه یو فرصت دی چې یو ځل د خپل ژوند لوري ته متوجه شو. که ناسم او د خدای له لارې کاږه روان یو، خپل لوری سم کړو، هسې نه د هلاکت کندې ته ور وغورځو. راځئ سږنۍ روژه د خپل تګلوري په اړه له سره غور وکړو. راځئ سږ کال روژه د بدلون په نیت له الله جل جلاله سره پخلاینه وکړو او زموږ د ګناهونو په وجه راڅخه ناراضه شوی رب خوشحاله کړو. راځئ له ځان نه پوښتنه وکړو، آیا له الله تعالی سره د پخلاینې او هغه ته د نږدې کېدو نیت مو کړی دی؟ آیا اراده مو کړې چې یوازې له خوراک او څښاک نه ډډه وکړو که بلکې له ګناهونو څخه هم لاس واخلو؟ آیا قصد مو کړی چې له ګناهونو پرهیز، په ځان کې مثبت تغییر راوستل، له محتاجو خلکو سره مرسته، چاته ناوړه الفاظ نه کارول، عبادت ته زیات پام کول عملي کړو او که نه؟ آیا په خپل ژوند کې د کوم بدلون اراده مو کړې؟ راځئ سږ کال روژه د تیرو کلونو په شان تیره نه کړو. د روژې آداب مراعات کړو. د کوم هدف لپاره چې روژه فرض شوې ده د هغه لپاره کوښښ وکړو. ځکه کیدای شي کال ته مو دا طلایي چانس په برخه نشي او روژه داسې وخت راشي چې په موږ د خاورو انبار جوړ وي. تاسې ته به ډېر هغه خلک در یادېږي چې تیر کال ستاسې تر څنګ وو، خو اوس نشته. کیدای شي تیره روژه یې د سږني په تمه په غفلت کې تیره کړې وي، خو د مرګ څپېړې هغوی له موږ څخه جدا کړل. د اجل څپېړه د چا مخ، رنګ او ښکلا ته نه ګوري، د چا دنګه ځواني او غوښین بدن یې زړه نشي سوځولی. د اجل استازی د چا مجبوریت ته نه ګوري، د خلکو په هیلو او ارمانونو باندې خاورې اړوي. په قبرونو کې پراته خلک اوس د دنیا ارمان نه کوي، مال او اولاد یې نه یادېږي، بلکې له خدایه یوه ساه غواړي، یو ساعت ژوند غواړي چې نیکي او ښېګڼه پکې وکړي. راځئ دا خپل وروستی چانس وګڼو، له تباه کوونکو ګناهونو نه ځان وژغورو. خیر که د روژې دا تېرې ورځې مو ضایع کړې وي، لا هم چانس شته دی. روژه د خدای میلمه ده، همدا اوس هم ناوخته نه ده. هسې نه الله تعالی ته له موږ نه شکایت وکړي. روژه الله تعالی ته خوشحاله ورولېږو تر څو د هغه په مخ کې زموږ شفاعت وکړي. الله جل جلاله ته چې هر وخت مخ ورواړو هغه په مینه رانږدې کېږي او له وریانه راباندې کوي. راځئ ورلنډ شو، راځئ له خدای سره پخلا شو او په توبې سره د شریر شیطان مخ ورتور کړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.